السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د منار اسلامي رادیو خوږو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ وئ. قدرمنو اوریدونکو، الله جل شانه په خپل فضل او احسان سره د خپلو بندګانو دپاره ځینې داسې موسمونه او وختونه مقرر کړي چې په هغې کې انسانان خیر ګټي او ثوابونه ګټي او د انسانانو اعمال پکې الله په ډېرو اوچتو درجو قبلی چې یو د هغې نه د ذوالحجې د میاشت دغه 10 ورځې دي. دې باره کې الله جل شانه فرمایي والفجر وليال عشر. الله وایي قسم دی په سبا باندې او په هغه 10 شپې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دې باره کې وایي چې د دې نه مراد د ذوالحجې 10 ورځې دي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من ایام العمل الصالح فی احب الى الله من هذه الايام العشر. عبدالله ابن عباس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې هیڅ یو عمل صالح دومره زیات ثواب نه لري لکه څومره چې په دې میاشت کې اعمال صالحه هغه ثواب لري. نو صحابو دې تپوس کو یا رسول الله جهاد هم دغه ورځو د اعمالو سره برابر نه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او جهاد هم نه دی مګر هغه مجاهد چې هغه لاړ شي خپل مال او سر د الله په لاره کې پرېږدي نو هغه بیا غوره او بهتر دی. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې د ذوالحجې په دې ورځو کې نیک اعمال کول دا ډېر زیات غوروالی او فضیلت لري. امام ابن حجر په دې باره کې فرمایي چې د دې د غوروالی په دې خاطر دی چې د ذوالحجې په دې میاشت کې د عباداتو هغه اصول را جمع کیږي. یعنې بهترین عبادت ټول په یو ځای را جمع کیږي چې یو مونځ دی، روژه ده، صدقه ده او حج دی او دا په نور وختونو کې نه را جمع کیږي. نو په دې خاطر باندې په دې ورځو کې عبادات ډېر زیات ثواب لري. خاص کر تکبیرات ویل او عبدالله بن عمر به پکې تکبیرات هم ویل او بازار ته به وتو. ابو هریره رضی الله عنه به هم ورسره و، دارنګې عمر رضی الله عنه به هم تکبیرات به ویل. نو دا چې دا ورځې ډېر غوروالی او فضیلت لري نو څه کول پکې پکار دي؟ قدرمنو اوریدونکو، یو دا چې مونځونه ډېر زیات کول پکې پکار دي، فرضي مونځونه خاص کر په جمع سره ادا کول، دارنګې نوافل زیات کول پکار دي، دارنګې قربانیانې صدقې او خیرات په دې ورځو کې په کثرت سره کول پکار دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي علیک بکثرة السجود لله، ډېرې سجدې لګول. ډېر سجدونه مراد منځونه او نفلونه دي، ځکه انسان چې کله الله ته یوه سجده لګوي نو په هر سجده باندې الله ته دی نږدې کېږي او الله له درجه اوچتوي. دارنګې روژې نیول په دې میاشت کې خاص کر په 9مه د ذوالحجې او د دې نه مخکې ورځو کې هم سړی روژې نیولی شي، 1 نیسي، 2 نیسي، 3 نیسي. خو د ذوالحجې په 9مه باندې روژه نیول دا مسنون طریقه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو به هم دا کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصوم 9 ذوالحجه و یوم عاشوره. د ذوالحجې 9مه او دارنګې د عاشورې روژه به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیوله. دارنګې تکبیرات ویل په دې کې لکه مخکې مو ویل چې عبدالله بن عمر او ابو هریره رضی الله عنه به بازار ته وتو او تکبیرات ویل او خلکو به هم د هغوی سره تکبیرات زمزمه کول. دارنګې عمر رضی الله عنه به هم دا عمل کو. نو په کار دا ده چې تکبیرات پکې ویلی شي. د تکبیراتو الفاظ مختلف دي خو غوره دا دي الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دارنګې عزتمندو د دې ترڅنګ د عرفې د ورځې روژه نیول چې دا مسنون طریقه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. زه دا امید او دا یقین ساتم چې څوک د عرفې د ورځې روژه ونیسي الله ته د یو کال تیر شوي یو آینده ګناهونه معاف کوي. خو دا حاجي به د دې ورځې روژه نه نیسي ځکه حاجیانو باندې روژه نشته. دا به عام خلک چې دلته څوک دي موږ او تاسو دا روژه نیول پکار دي. دارنګې بیا په دغې ورځ د عرفې نه وروسته قرباني کول د هغې خپل فضیلت دی، د هغې خپل مسایل دي. خلاصه دا شو عزتمندو چې الله جل شانه موږ او تاسو ته ځینې موسمونه او وختونه راکړي دي چې هغه د عبادت او د ثوابونو وختونه دي او ډېر محدود وختونه دي. نو د دغې محدود وختونو نه فایده اخیستل پکار دي. موږ او تاسو له پکار ده چې دغه موسمونه چې کوم ده د دې استقبال په ډېر ښایسته طریقه باندې وکړو. هغه ده چې په دغې وختونو کې موږ الله ته رښتینې توبه وباسو، التوبة الصادقه النصوحه. او دارنګې د ګناهونو نه ځان خپل منع کړو ځکه ډېر ګناهونه هغه د دې سبب کېږي چې سړی د الله جل شانه د نعمتونو او د الله جل شانه د هغه فضلونو نه رسته کوي. دارنګې موږ له پکار دي چې کلک عزم وکړو آینده دپاره چې د داسې وختونو نه فایده واخلو او هغه اعمال وکړو چې الله جل شانه پرې موږ نه راضي شي او الله جل شانه موږ د مصیبتونو او د آفتونو نه خلاص کړي. ځکه څوک چې الله ته ځان نږدې کوي نو الله جل شانه هم هغه ته د نږدېوالي لارې ګوري. الله وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نو زما مسلمان وروره او زما مسلمان خورې باید چې دغه وختونه او دغه فرصت د لاسه ورنکو. راځئ چې الله ته پکې توبه وباسو، الله ته پکې بندګي وکړو او د الله جل شانه د رضا او د الله جل شانه د خوشحالولو اعمال پکې وکړو.
غرباء